بسم الله الرحمن الرحیم. Introduction to Electricity یا برق پیژندنه. اول به راسو هغه اساس به سره ووایو چې برق څه شی ته ویل کېږي او څه رقم موږ او تاسو په ژوند کښې برق یا برېښنا مشاهده کولی شو. معمولا د الکترونو جریان ته برق ویل کېږي. موږ او تاسو خو برق د هغې څه تعریف کړی و چې الکترونونه وخت چې د یو ځای څخه بل ځای ته تغییر مکان وکړي دغه حرکت ته موږ او تاسو برق ویلی. په حقیقت کښې دا برق یا الکتریسيټي دا یو انویزیبل فورس یا هم نه لیدونکې قوه ده، کوم چې موږ او تاسو ته رنګارنګ نور انرژي په لاس راکوي. یعنې دا برقي انرژي موږ او تاسو رااخیستلی شو په نور نوع د انرژي باندې تبدیلولی شو. د برېښنا یا برق څخه موږ او تاسو حرارت لاسته راوړی شو، روښنایي لاسته راوړی شو، اواز لاسته راوړی شو، حتی د برق په واسطه باندې اجسامو ته حرکت لا ورکولی شو. که چیرې موږ او تاسو دوراني جدول وګورو، د عناصرو دوراني جدول، موږ او تاسو په دې کې مختلف عناصر لرو. دا هر عنصر چې دی هغه په حقیقت کې د هغه مادې مکمل خواص درلودونکی وي. Elements یعنې عناصر د simplest form of matter د یو مادې تر ټولو اساسي او عمده حالت ته موږ او تاسې عنصر وایو. او بل اتوم لرو. اتوم خو دې ته ویل کېږي چې د یو عنصر کوچنۍ ترینه ذرې ته موږ او تاسو اتوم ویلی. اتوم معمولا د دوو سټرکچرو څخه جوړ دی. یو سټرکچر د ده داخلي دی، بل سټرکچر چې پر ده باندې راګرځي. یعنې دا دوه کمپوننټس یې سول، دا دوه مرکبات اجزاوې سولې، یو یې مدارونه او بل هم هستې سولې. په هسته کښې موږ او تاسو پروتون او نیوټرون لرو. نیوکلیس هستې ته ویل کېږي چې دا د اتوم په مرکز کښې واقع وي. په دې کې پروتونونه وي چې موږ او تاسې د مثبت نوم په ایښی دی، او نیوټرونونه وي چې هغه خنثی ذرې دي. دا پروتونونه او نیوټرونونه په هسته کښې د قوي قوو یا سترانګ فورس په واسطه باندې نیول شوي دي. د هر عنصر دپاره موږ او تاسو اتومي نمبر لرو، او اتومي نمبر عبارت دی د هستې د پروتونو د شمېر څخه. The atomic number is equal to the number of protons in the nucleus of an atom. په هسته کښې د پروتونو شمېر ته موږ او تاسو اتومي نمبر وایو. اتومي نمبر په حقیقت کې موږ او تاسو ته یو جسم، یو اتوم راشي، یو عنصر راشي. هغه اتوم چې درلودونکی د 6 اتومي نمبر وي. دا معنا لري چې یعنې دا کاربن دی. او الکترونونه هغه منفي چارجدار ذرات دي چې د اتوم د هستې په شاوخوا باندې په مدارو کښې سر راڅرخي. بل هم موږ او تاسو ولانس الکترون لرو. ولانس الکترون هغه الکترون ته ویل کېږي چې هغه موږ او تاسو ته د یو اتوم یا د یو عنصر ولانس راشي، چې دا څونې الکترونو نور ته اړتیا لري، او یا هم د اخر مدار همدغه الکترونونه دی د لاسه ورکوي. دې ته ولانس الکترون ویل کېږي. دا چې پر هر اتوم باندې څونې الکترونونه راګرځېدای سي یا څونې مدارونه درلودای سي، موږ او تاسو د دې فارمول په واسطه پیدا کوو. که چیرې دغه د چپه طرف کالم ته یې وګورو، دا اوربیټ نمبر یعنې د مدارونو نمبر دی، او دا راسته طرف د کالم ته یې وګورو، دا میکزیمم الکترونز یعنې اعظمي دون الکترونونه دی ځایوای سي. اوربیټ نمبر یا د مدارو شمېر یو په اول مدار کې موږ او تاسو 2 الکترونونه لرو. په دوهم مدار کې د 2n مربع په اساس باندې 8 الکترونه، 18 الکترونه، د 4 دپاره 20، د 5 دپاره 50، د 6 دپاره 2 اویا دغسې راځي، چې دا ټوله موږ او تاسو تقریبا 7 الی 8 مدار موږ او تاسو لرو. او همیشه په اتوم کښې هغه مدارونه چې هستې ته نږدې وي، اول الکترونونه باید هلته ځای پر ځای سي. د مسو یو مثال مو راخیستی دی. مس دی چې نوي شی د اتومي نمبر دی، یعنې دا معنا لري چې پروتونو شمېر او الکترونو شمېر یې 29 دی په خنثی حالت کښې. اخري مدار کې دی 1 الکترون لري، نو کېدای سي دا 1 الکترون دی آزاد کړي، بل یوه ته یې ورکړي، یعنې دا هغه ولانس الکترون دی. نو ځکه وایو چې سی یو کاپر معمولا مثبت ولانس لري،
وای how many electrons are in the valence orbit په د ولانس مدار کې څو الکترون دي یو الکترون دی is copper a conductor or insulator دا مس هادي دي او که عایق دي معلومه خبره ده هادي دي په دې خاطر چې دا یو الکترون په اسانۍ سره بل یو ته ورکوای شي نو د لږ قوې یا د لږ ولتاژ په نتیجه کې دی کولای شي الکترون بل یو ته ورکړي کنډکټر ولې ځکه چې هغه علت مو ویلي بل به راسو سلفر ته سلفر 14 پروتونه او 14 الکترونه لري په خنثی حالت کې او موږ تاسو وایو چې سلفر شپږ اخري الکترونه په اخري مدار کې لري په اخري مدار کې سلفر درلودونکي د شپږ الکترونه دي نو آیا سلفر کنډکټر دی که انسولیټر معلومه خبره ده چې دی انسولیټر یا عایق هادي نه دی ولې چې شپږ سره الکترون خو دی د لاس نشي ورکولی د الکترون جریان یا الکترون فلو An electron from one orbit can knock out an electron from another orbit. یو الکترون د یو مدار څخه کولای شي د بل اتوم د اخري مدار الکترون بیا ځای کی یعنی یو الکترون فرض مثال دلته لوړ واقع دی دې ته یو څه انرژي ورکول شول دا را دي په دغه اتوم کې ټکر تصادم وکړي نو دغه اتوم دغه الکترون هم څه کوي بیا ځای کوي یعنی را دي د دې الکترون ځای ونیوي دغه الکترون یې ورکړي بل مجاور گاونډي میسو ته هغه اتوم بیا دغه الکترون راخي بل یو ته پسې ورکي هغه دغه ځای په ځای کېږي د انیمیشن دی دا دلته یو تصادم ټکر وشو دغه د دې واسطوي بل ځای نو په همدا ډول باندې د جریان سرعت نیسي کله چې یو اتوم الکترون د لاسه ورکوي نو دا معنا لري چې it seeks another to fill the vacancy باید بل یو الکترون ورته راسي تر څو دغه ځای ونیسي ځای ناستی یې شي چیرې دغه انځور ته وګورو اوس دا برق څنګه جریان پیدا کوي دا مس دی د مسو په اخر مدار کې یو الکترون یې راسي د الکترون راسي دغه یو ته هغه راوغورځي الکترون دا یو ته د دې ځای ونیسي د الکترون ولار سي دغه یو ته راوغورځي د دې ځای ونیسي د الکترون ولار سي راسي دلته دې ته ویل کېږي د الکترونو تصادم یا ټکر electricity is created as electrons collide برق هغه وخت په وجود راځي کله چې الکترونونه یو د بل سره ټکر وکړي and transfer from atom to atom او همدغه تصادم ټکر د الکترونو انتقال سي د یو اتوم څخه بل اتوم ته د انیمیشن دی ګور الکترون د داسه ټول سره ټکرونه وکړه د ولاړ یو ځل بیا دا د په یو هادي کې د الکترونو جریان یا برق دی رابطه عایق مواد او هادي مواد به سره وپیژنو کنډکټرز یعنی هادي مواد انسولیټرز یعنی عایق مواد هادي مواد کوم مواد ته ویل کېږي په هادي موادو کې الکترونز فلو ایزیلی بټوین اټومز په هادي موادو کې الکترونونه په اسانۍ سره حرکت کوي په اتومو کې داخله معنا د یو اتوم څخه بل اتوم ته الکترون په اسانۍ سره تلای شي لیکن په عایق موادو کې electron flow is difficult between atoms د الکترون حرکت یا جریان مشکل دی د اتومو ترمنځ لکه د سلفر مثال مو ورکړي ولانس الکترون یې شپږ دانې و یعنی شپږ دانې الکترونونه په اخري مدار کې و اوس نو د شپږ سره خو دی نشي استولی معمولا هادي اجسام د یو څخه تر درو پورې الکترونونه لري په اخري مدار کې دا د ولانس الکترونونه دي لیکن انسولیټر چې بیا دی عایق مواد هغه د 15 تر 8 الکترونونه لري په اخري مدار کې نو دا د ولانس الکترونونه دي د هادي موادو مثال سیلور یا نقره کاپر یا مس ګولډ یا طلا او المونیم دی او همداسې نور او انسولیټر د دې مثالونه میکا یو نوع ډبره ده ګلاس یا شیشه او کوارټز دا هم د انسولیټر یا د عایق موادو مثالونه دي که چیرې دغه انځور ته ځیر سو ول تاسو په دې کې هادي او عایق مواد را په نښه کوي معلومه خبره ده چې دغه فلز د پلاس ده او دغه فلزات دغه مس یا المونیم چې دغه لین د وایر څخه راوتلي دي د څلور سره موږ تاسو کولای شو چې دې ته هادي اجسام وایو ول چې فلزات یو خو د پلاس یعنی اوسپنه سول او بل دغه سیم یا د لینونه سول او بل انسولیټرز وای دلته څه دي عایق مواد اخنو د پلاستیکونه دي دغه انسولیټرز ول یعنی عایق مواد دي
A system of conductors and components forming a complete path for current to travel. برېښنایي سرکټ څه ته ویل کېږي؟ برېښنایي سرکټ معمولا یو تړلې دوره ده. د دورې ته ویل کېږي. په انګلیسي ژبه کښې سرکټ دورې ته ویل کېږي. نو برېښنایي سرکټ یا برېښنایي دوره هغه معمولا د فلزاتو څخه جوړه وي، یعنې د هادي اجسامو څخه جوړه وي، او په دې هادي اجسامو کښې دوی مختلف ډول آلات سره یو ځای کړي دي، چې په دغه ټولو آلاتو کښې یو تفاوتي پوتنشل منځته راځي، او په دې ځای کې د الکترونو جریان منځته راځي، او دغه د الکترونو جریان باید په یو تړلې دوره کښې صورت ونیسي. که چېرې دا دوره تړلې نه وي، سرکټ په وجود نه راځي، برېښنایي جریان نشته. ولې چې الکترون یې د یو ځایه خطا کوي، باید دی ولاړ شي، مکمل دوره بشپړ کړي، بېرته همغه نقطې ته ځان باید راورسوي. نو ځکه وایو د برېښنا د جریان دپاره د هادي اجسامو سیستم ته برېښنایي دوره یا الکتریکل سرکټ وایي. په برېښنایي سرکټ یا الکتریکل سرکټ کې لاندې درې فکتورونه دي چې ډېر مهم دي. اول ولتاژ یا تفاوتي پوتنشل، دوهم کرنټ یا جریان، او دریم ريزسټنس یا مقاومت دی. ولتاژ په ولټ سره اندازه کېږي چې په غټه وي سره ښودل کېږي. کرنټ یا برېښنایي جریان په امپیر سره اندازه کېږي چې په غټه ای سره ښودل کېږي. ريزسټنس یا مقاومت په اومز سره اندازه کېږي چې دغه د شکل دی. را بس اوس هر یو به وپېژنو چې دا ولتاژ څه شی دی، کرنټ یا جریان څه شی دی، ريزسټنس یا مقاومت څه شی دی. تر هر څه د مخه اول به راسو کرنټ یا جریان به وپېژنو. جریان څه شی ته ویل کېږي؟ د فلو اف الکتریک چارج، د برېښنایي چارجو حرکت ته جریان ویل کېږي. عین مثال یې د اوبو په شان دی. که چېرې موږ او تاسو یو ټانکۍ ولرو چې د اوبو څخه ډکه وي، یو پایپ په واسطه مو وصل کړی وي او دلته مو یو نل ورته تړلی وي. ټانکۍ ته په انګلیسي کښې ټینک ویل کېږي، د اوبو څخه ډکه ده، د پایپ په واسطه مو دی وصل کړی دی، فیوسیټ ته مو راوستی دی. فیوسیټ معنا یعنې نل. که چېرې همدغه ټانکۍ موږ او تاسو په بیټرۍ سره تعبیر کړو، عین د بیټرۍ په شان ده. بیټرۍ خو هم سورس اف پوتنشل یا د پوتنشل منبع ورته ویل کېږي بیټرۍ ته. په هغه کې د الکترونو د لیږلو غټ خاصیت پروت دی. که مو د وایر یا لاین په واسطه باندې هغه بیټرۍ کنیکټ کړی وي، وخت چې دا فیوسیټ یا نل بند وي یا دا سویچ بند وي، جریان موجود دی؟ خو نشته جریان. وخت چې دا فیوسیټ یا نل خلاص کې یا هم سویچ ورته وتړی، کلوز دی کې، بیا په دې وخت کې جریان پیدا شي. اول سره وایي دلته جریان موجود دی، کله چې سویچ او فیوسیټ نل بند وي، یا نه دی موجود. کله چې دی خلاص شي، اوس جریان موجود دی، او اوس جریان پیدا شو. نو دا معنا لري که چېرې موږ او تاسو یو سرکټ ولرو، ښه فلزات یې راخیستي، ټوله یې د بیټرۍ سره تړلي، مثبت او منفي قطب سره، په منځ کې یې څراغ ورایښی وي، او سویچ یې بند کړی وي، فیوسیټ بند وي، نو په دې وخت کې خو جریان نشته. کله چې فیوسیټ آن کې، نل خلاص کې، یا هم سویچ وتړی، بیا نو د الکترونو جریان پیدا شي. عین داسې مثال یې دی دلته. او کرنټ یا برېښنایي جریان measured in amperes په امپیر سره اندازه کېږي. اوس به راسو دغه شکل ته. مثبت قطب دی، منفي قطب دی. د مثبت او منفي دواړه د فلزاتو سره تړلي دي. کله چې سویچ آف وي، خو دا معنا لري چې جریان دلته نشته. کله چې د سویچ آن کړي، د تیر مثال په شان باندې نل یې خلاص کړي، فیوسیټ یې آن کړي، په هغه صورت کې جریان پیدا شو. کرنټ فلو برېښنایي جریان معمولا د مثبت څخه منفي پر لوري، که د منفي څخه د مثبت پر لوري. راسئ دلته به یې وپېژنو. موږ او تاسو دوه نوع فلوې لرو. یو کنونشنل کرنټ فلو دی او بل الکترون فلو دی. کنونشنل کرنټ څه ته ویل کېږي؟ قراردادي جریان. قراردادي جریان څخه مراد څه شی دی؟ قراردادي جریان موږ او تاسو ته داسې وایي: assumes، داسې فرضیې that current flows out of the positive side of the battery. چې موږ او تاسو داسې فرض کړی دی چې دا جریان په حقیقت کې د مثبت قطب څخه راوځي، راځي په دغه دوره کې تیریږي، اخر پر منفي باندې ټرمینیټ کېږي، ختمیږي. through the circuit، په یو تړلې دوره کې، and back to the negative side of the battery، او بیرته منفي قطب ته راځي.
This was the convention established when electricity was first discovered. کله چې اول ځل کې برېښنا کشف شوله همدغه قرارداد و چې د برېښنا انجینرانو یا معمولا فزیک پوهانو یو د بل سره لاسلیک یا یو د بل سره ومنل، یعنی یو نوع دا کنونشن سو، قرارداد سو د دوی په منځ کې. but لیکن it is incorrect، په حقیقت کې دا رقم نه دی. په حقیقت کې خو نو مثبت کتب خو نو معلوم دی چې یعنی د پروتونو کچه زیاته ده په نسبت د الکترونو، او د بیټرۍ منفي قطب دا معنا لري چې منفیان یعنی الکترونونه باندې زیات دي. نو جریان خو دې ته ویل کېږي چې باید د الکترونو د زیات خوا څخه راووځي په مثبت کې ننوځي. ښه، اوس نو هغه صحیح حالت یې څه شی دی؟ الکترون فلو ده. څنګه الکترون فلو؟ یعنی د الکترونو جریان. الکترونو جریان په حقیقت کې داسې کېږي is what actually happens. حقیقتا داسې په وجود راځي الکترون فلو. The electrons flow out of the negative side of the battery. الکترونونه د منفي قطب د بیټرۍ څخه راوځي through the circuit، په دا دوره کې تیریږي and back to the positive side of the battery، او راځي د بیټرۍ مثبت طرف ته، یعنی د منفي څخه راوځي ځي مثبت. دغه هغه حقیقي شکل دی. خو چې نو اوس ټوله کتابونه داسې لیکل شوي دي د برق انجینري یا په انجینرینګ میکانیزم ټول هم داسې جوړ دی چې د مثبت څخه جریان پیلیږي او راځي تر منفي پورې. نو ځکه همدغه منل شوې ده د قرارداد له نظره، همدغه بس تر اوسه پورې چاپ شوې او موږ او تاسې په انجینري اصولو کې کاروو. خو د انجینرینګ او د ساينس په دې دوو ځایو کې په مختلف ډول دا کاریږي. The direction that the current flows does not affect what the current is doing. که په هر خوا باندې د جهت ونیسي د دې مشکل په نه راځي چې جریان زیات سو جریان کم سو. خدای دې وکړي چې د مثبت څخه منفي ته ونیسي یا د منفي څخه مثبت ته ونیسي، په جریان کې کم فرق نه راځي. یعنی صحیح د جهت به فرق وکړي لیکن نور مقدار و اندازه و د چارجونو مقدار په پرتله د وخت دې ته جریان ویل کېږي، په هغه کې کوم تفاوت نه راځي. نو ځکه وایي دا دونې غټه خبره نه ده. Both conventional current and electron flow are used. معمولا دواړه، هم د conventional current استعمالېدای شي هم electron flow یې کارېدای شي، دواړه په کتابو د فزیکو کې کارېدای شي. In general، په عمومي ډول the science disciplines use electron flow. هغه کسان چې د ساينس پوهنځي وایي یا خود د ساينس مضمون مطالعه کوي هغه د الکترون فلو په نظر کې نیسي، یعنی منفي څخه جریان راوځي ځي او مثبت ته. Whereas the engineering disciplines use conventional current. لیکن په انجینري تګلاره کې د conventional current یا د مثبت څخه د منفي پر لور باندې د جریان حرکت په نظر کې نیول کېږي. Since this is an engineering course, we will use conventional current. موږ او تاسو هم په انجینري کې همدغه conventional current په نظر کې نیسو. اوس به راسو ولتاژ ته. ولتاژ څه معنا لري؟ څه شی دی؟ The force or pressure that causes current to flow. ولتاژ په حقیقت کې قوه ده چې دا جریان په وجود راوړي. او جریان چې په وجود راوړي دا په حقیقت کې باید یو قوه موجوده وي چې د الکترونونو باندې قوه وارده کړي، پوش یې کړي، پورې وي چې درځه په دغه وایرو کې روان شه. هغه ته موږ او تاسې ولتاژ وایو. ولتاژ په ولټ سره اندازه کېږي چې په غټه وي سره ښودل کېږي. که چیرې دا مثال په نظر کې ونیسو، یو غټه ټانکۍ ده د اوبو د بیټرۍ ماننده د یو پایپ یا د یو وایر په واسطه باندې د نل سره وصل د فیوسیټ سره، او یا فرض مثال موږ تاسې یو سویچ وبولو، د سویچ سره بسته ده. آیا دغه اوبه فی الحال د ټانکۍ څخه چې په پایپ کې راریږي پر دا نل باندې، دلته نل د سطحې سره دلته یو قوه تشکیلوي، دلته یو فشار په وجود راځي. آیا دلته چې دا نل تړلی وي اوس هم فشار شته که نشته؟ When the faucet is off, is there any pressure؟ فشار موجود دی که نه؟ فشار موجود دی، دې کې شک نشته. خدای دا اوبه راځي د دې سطحې سره په تماس کې دی، دا قوه تقسیم پر سطح خود یې فشار شو که نه؟ Yes. Pressure or voltage is pushing against the pipe. و دا ولتاژ دلته شتون وای لري. When the faucet is on, is there any pressure؟ کله چې د فیوسیټ یا نل خلاص آیا بیا هم دلته یو ولتاژ یا یو قوه یا یو فشار وجود لري؟ بیا هم دلته یو ولتاژ
وجود لري، یعنی په دواړو صورتو کې ولتاج شته. که چیرې نل بند وي هم دلته قوه واردېږي او که نل خلاص وي هم قوه واردېږي. په دواړو صورتو کې صرف خبره دا ده چې په اول سر کې نل بند وي جریان نشته، په دوهم ځل کې چې نل خلاص وي جریان ورسره پیدا شي. د بیټرۍ یو قطب چې مثبت بل قطب منفي دی، په دغه که چیرې وصل وي او که نه وي وصل، په دواړو وختو کې دلته ولتاج موجود دی. او که چیرې دلته سویچ بند دی آف دی، بیا هم دلته ولتاج شته په د بیټرۍ کې. نو ځکه په لیکي چې 1 ولټ بیټرۍ یا 9 ولټه بیټرۍ معنا یې تفاوتي پوتنشیل د دوه قطبو ترمنځ موجود دی. اوس که چیرې سویچ آن سي بیا هم دلته ولتاج شته، یعنی د دوه قطبو ترمنځ یو تفاوت د پوتنشیل شته، او همدغه تفاوتي پوتنشیل د دې باعث کیږي چې الکترونونو ته حرکت ورکړي په هدې کې. براسو ريزيستنس یا مقاومت. مقاومت لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي په معنا د منع ده، یا د یو شی په مقابل کې یو مقاومت ريزيستنس په وجود راوړل. The opposition of current flow، د برېښنایي جریان مخالفت د ريزيستنس ویل کیږي. measured in ohms، په اوم سره اندازه کیږي. چیرې موږ او تاسو یو بیټرۍ ولرو، د بیټرۍ د وایر په واسطه باندې د یو سویچ سره بسته او بیا یو مکمل کرنٹ جوړوي، یو بشپړ دوره جوړوي. اوس نو که چیرې نل خلاص وي په هغه صورت کې مقاومت موجود دی کنه، او که نل بند وي بیا مقاومت موجود دی. مقاومت په دواړو صورتو کې موجود دی. یعنی نظر دغه بیټرۍ ګوره دونې غټه سطح یې نیولې ده، دغه ټوله سطح تا راخیستې ده دغه ځای او دا لاندې خوا دواړه دې ورته بند کړی دی، دونې کوچنی نری ځای دې ورپرې ایښی دی. نو مقاومت خود موجود دی، و خپل دغه مقطع په اندازه مقاومت موجود دی. که دا مقطع هر څومره کوچنی کیږي مقاومت یو غونې زیاتیږي، که دا مقطع هر څومره غټیږي مقاومت یو غونې کمیږي. دا داسې مثال لري، په یو غټ پایپ کې چې اوبه راغلي د هغه مقاومت زیات دی، او که هم د هغه جریان د اوبو ته د پایپ مقطع کوچنی کې بیا مقاومت زیات دی. خو معلومه خبره ده چې پایپ هر څونه کوچنی کوي مقطع یې سره راکموي هغومره به مقاومت زیاتیږي. اوس نو که چیرې موږ او تاسو فرض مثال غواړو چې دلته مقاومت نور هم زیات کړو، نو خو دا پایپ را کوچنی کړه. پایپ څنګه کوچنی کوي؟ یو ډبره راوړه دلته ور واچوه، ډبره چې دې ور واچول نو خو دا اوبه چې ځینې تېرېږي بیا په ډېرې کوچنۍ سطحې څخه تېرېږي. نو ډبره دا راغله، زه په دې ځای کې وموښتل. اوس مقاومت څه شو؟ زیات شو. مقاومت چې زیات شي باید جریان څه شي؟ کم شي. ولې چې مقاومت او جریان یو د بل سره غیر مستقیم اړیکه لري. flow current decreases، دا دی د کرنٹ جریان دلته په دې ځای کې کم شو. دا معنا لري لکه موږ تاسو چې بیټرۍ ولرو، یو بلب یا سرکټ کې مو تړلی وي، دا بلب یا څراغ انرژي په مصرف رسونکی. وروسته که چیرې موږ تاسو یو بل ريزسټر راوړو دلته یې کښېږدو، یعنې یو بل مقاومت راوړو کښېږدو، نو په هغه صورت کې دا جریان څه کېږي؟ کمیږي. فرض مثال یو ريزسټر مو راوړی، مقاومت په دې ځای کې مو ورته وتړي، اوس نو باید جریان څه شي؟ کم شي. ګوره د ګروپ یا د بلب روښنایي یې خامه کړل. هغه اله چې موږ او تاسو ولتاج، جریان او مقاومت په اندازه کولی شو هغه ته مولټي میټر ویل کېږي. An instrument used to measure the properties of an electric circuit، هغه اله چې د برېښنایي سرکټ خاصیتونه په اندازه کېدلی شي. هغه همدغه درې خاصیتونه دي چې دې ته معمولا موږ او تاسو ولټ میټر وایو. ولټ میټر څنګه کار کوي؟ دا په بازار کې هم پیدا کېږي. ډېر کارونه دي موږ او تاسو په ولټ میټر کولی شو، یعنې هم ولتاج په اندازه کولی شو، هم ريزسټنس مقاومت، او هم کرنٹ یا جریان په اندازه کولی شو. اول به راسو ولتاج څنګه په اندازه کوو. فرض مثال یو سرکټ دی، برېښنایي دوره ده، بیټرۍ ده، سورس اف پوتنشل موږ او تاسو ورته وایو. دا د یو هادي په واسطه باندې اول سویچ سره بسته ده، بیا راځي د ريزسټر یا د یو مقاومت سره بسته ده، او بیا ځي د یو څراغ یا لایټ سره بسته ده، اخر منفي قطب کې ټرمینیټ شوی ده. جریان د انجینرینګ کنونشن په اساس باندې د مثبت څخه پیلیږي، په دا ټولو انرژي مصرف رسونکي تیریږي او عبور کوي، بالاخره راځي و منفي قطب ته. د الکترونو فلو دلته موږ او تاسو په کنونشن په طریقه سره په نظر کې نیولې ده. اوس راځو ولتاج معلوموو، یعنی موږ او تاسو هغه قوه معلوموو چې د الکترونونو په څومره قوه سره
په دغه ځای کې حرکت کوي او په دې حادي کې تیریږي، راځي بالاخره منفي ځای ته. د دې د مخه چې موږ او تاسو د ولټ میټر راواخلو، دلته بس ټکو یو دا سرکټ وپیژنه، دا ډي سي سرکټ دی که اي سي سرکټ دی. معلومه خبره ده چې دا مړ برق یا ډي سي سرکټ دی، یعنی ډایرکټ کرنٹ دی دا. نو دلته په ولټ میټر کې موږ او تاسو باید څه وکړو؟ یو ډي سي سرکټ د ولتاج عیار وی ډي سي، معنا ولتاج په ډایرکټ کرنٹ کې. دغه اي سي برخې ته یې مه اړوه، ډي سي ته یې راواړوه. ښه ډي سي برخې ته دې راواړوئ د 100 په اندازه یا د 200 په اندازه باندې چې دې راواړوئ. وروسته د مثبت او منفي قطبونه راواخ، دلته یې ونیسه. مثبت قطب یې سور دی او منفي قطب یې تور دی. په دا دوو ځایو کې ونیسه، ویې ګوره چې ولتاج یې څو دی. بیا راواخه دغه دوو ځایو کې ونیسه چې دلته ولتاج څو دی. د سویچ یوې خوا او بلې خوا ته، بیا د ريزسټر یوې خوا او بلې خوا ته ولتاج وګوره، بیا د لایټ یا د څراغ یوې خوا او بلې خوا ته ولتاج وګوره. خو دغه سور پلک چې دی، دا سور قطب دا همیشه باید د مثبت خوا ته نږدې وي، مثبت خوا، بله باید منفي خوا ته نږدې وي. ولې چې د جریان باید په دې کې هم داسې تیر شي. جریان چې په مطلب مې داسې نه چې خامخا جریان د ده څخه تیریږي، دغه یعنې ده ته اندازه معلومیږي هلته په ولتاج کې دننه د جریان له پلوه. او دلته موږ او تاسو کولی شو هر چیرې ولتاج یې معلوم کړو چې څو دی. دا یې د ولتاج د معلومولو طریقه وه. اوس به راسئ جریان باید پیدا کړو. جریان چې پیدا کوي هم اول باید راولاړ سئ د شکل انالایز کې تحلیل کې. دې ته وګوره دا ډي سي سرکټ دی، یعنې ډایرکټ کرنٹ دی، زموږ او ستاسو په اصطلاح مړ برق دی. باید دلته جریان چې په ا سره یا په امپیر سره موږ او تاسو لیکو، هغه باید ډي سي ته عیار کړي. ا معنا جریان، ډي سي ډایرکټ کرنٹ. راولاړ سئ د 100 ملي په اندازه باندې دلته عیار کړه. کله چې مو دا د 100 ملي په اندازه عیار کړي، اوس د دې لپاره چې جریان ته غواړئ په دې کې پیدا کړي، باید څنګه وکړو؟ باید جریان د ده څخه تیر شي. ګوره هغه حادي دې ایسته کړئ، مثبت قطب دې د ده مثبت خوا سره، منفي قطب دې د بیټرۍ د بلې خوا سره وصل کړله. جریان باید په دې کښې په د ولټ میټر کې دننه تیر شي، بیا تاسو درښیي چې و جریان د بیټرۍ څخه دومره را روان دی. په هره نقطه کې چې ته غواړې جریان پیدا کړې، د هغه حادي، هغه وایر، الین، هغه سیم ایسته کړه. جریان باید په د ولټ میټر کښې دننه تیر شي. دا خدای دې وکړي چې په هرو دوو قطبو کښې ته غواړې جریان پیدا کړې. بل به راسو مقاومت، ريزسټنس. اوس په ولټ میټر کې ريزسټنس یا مقاومت څنګه پیدا کوو؟ مقاومت چې پیدا کوي، بیټرۍ ته بالکل ضرورت نشته، ایسته یې کړه. بیټرۍ چې دې ایسته کړل، دغه ولټ میټر راواخه، یې سم د مقاومت پر خوا باندې عیار کړه. دغه اوم یې دلته ورسره لیکلی دی، یعنې دغه د اوم خوا ته دی راوړه، د مقاومت خوا ته. فرض مثال د 200 کې یا 100 کې په اندازه سره موږ او تاسې دی عیار کړي. کېښونو په معنا د زر 100,000 یا هم 200,000 اوم مقاومت په اندازه سره مو عیار کړي. هلته خپل ریډینګ بیا دی راشي. بیټرۍ ځینې ایسته کړه. بیټرۍ چې مو ځینې ایسته کړه، اوس دلته مقاومت کېدای شي د سویچ د پلکو په منځ کې وګورئ، د ريزسټر په منځ کې مقاومت وګورئ، یا هم دلته لایټ یا د بلب یا څراغ په دوو قطبو کښې مقاومت اندازه کړو چې څو اومه مقاومت دی لري. اوس به راسو د اوم قانون ته. د اوم قانون کې څه شی راته وایي؟ Current in a resistor varies in direct proportion to the voltage applied to it. جریان په یو مقاومت کښې مستقیمه اړیکه د ولتاج سره لري and is inversely proportional to the resistor's value، او غیر مستقیمه اړیکه د خود مقاومت سره لري. جریان د ولتاج سره مستقیمه اړیکه او د مقاومت سره غیر مستقیمه اړیکه لري. یعنې چې هر څومره ولتاج یا قوه اضافه کېږي، نو خو معلومه خبره ده چې جریان به هم سره اضافه کېږي. او چې هر څومره د یو مقاومت په یو دوره کښې اضافه کېږي، نو خو جریان هم غونې په زور بیا ځینې وځي تر هغه ځایه. ولې چې مقاومت ورته زیات شو. عین د پیپ مثال دی. د پیپ مقطع چې هر څومره کوچنی کوې، غونې د اوبو جریان څه کېږي؟ کمیږي. نو خو مقاومت مو زیات کړي، جریان هم ورته کم شي. اوس نو دغه درې فکتورونه په سرکټ کې چې وي، ولتاج، آی جریان، آر مقاومت دی، دا درې یو د بل سره څنګه تړاو لري؟ داسې تړاو لري چې ولتاج مساوي کېږي جریان ضرب مقاومت، یا هم جریان مستقیمه اړیکه د ولتاج، غیر مستقیمه اړیکه د مقاومت سره لري. نو دغه په کتابچه کې د سره ولیکئ چې آی مستقیمه اړیکه د وي سره لري او آی غیر مستقیمه اړیکه د آر سره لري.
دا هغه وخت مساوات اوړي چې کله موږ او تاسې دی ټول خپل په ځایو کې سره کښېږدو، نو لیکو چې ولتاژ مساوي کېږي I ضرب R، یا هم I مساوي کېږي V تقسیم پر R، یا هم R مساوي کېږي V تقسیم پر I سره. دا د برېښنایي سرکټ دپاره تر ټولو عمده فارمول دی چې 3 سره فکټورونه د سرکټ دا پکښې شاملیږي. داسې شکل په نظر کې ونیسئ. ولتاژ چې دی د مقاومت او د جریان مشر بلل کېږي. که چیرې ولتاژ لاسته راوړئ او ولتاژ پټ کړئ، I د R څنګ ته لیکل شوی معنا ترمنځ علامه ضرب ده. که چیرې جریان لاسته راوړئ دا معنا لري چې V پر R وویش، او که چیرې R لاسته راوړئ V پر I باندې وویش. V پټ کړه I په R کې ضرب کړه. اوس که چیرې ته غواړې چې جریان لاسته راوړې، بیا I پټ کړه V راواخه پر R باندې وویش. که چیرې غواړې مقاومت لاسته راوړې، بیا نو مقاومت پټ کړه V راواخه پر I باندې وویش. په دې ډول سره موږ او تاسو ته مقاومت، جریان او د ولتاژ فارمول لاسته راکړي. راسئ اوس یو مثال پیل کړو. د اوم د قانون یو مثال. The flashlight shown uses a 6 volt battery. دغه فلش لایټ چې موږ ته راښکاره کړی دی دلته رسم شوی دی، دا 6 ولټه بیټرۍ په دې کې ځای پر ځای شوې ده. 6 ولټه بیټرۍ څخه استفاده کیږي. په دې کې دلته په سر کې یو څراغ وسته دی، یو بلب دی. BULB بلب معنا څراغ. د دغه څراغ مقاومت 1.5 اوم دی. When the flashlight is on، کله چې دغه فلش لایټ ولګیږي، دا څراغ ولګیږي، how much current will be drawn from the battery؟ څومره جریان به دلته په وجود راشي، یعنې دا بیټرۍ به څومره جریان په دغه ريزسټنس څخه هم راتېر کړي او په دې کې به په وجود راشي. یو مکمل دوره شول دا سرکټ. خو معلومه خبره ده چې وي تفاوت پوتنشیل یې راکړی دی 6 ولټه دی، R یا مقاومت یې راکړی 1.5 اوم دی، او موږ او تاسې I جریان لاسته راوړو. جریان مساوي کېږي تفاوت پوتنشیل تقسیم پر مقاومت. د دې دپاره به یو فری باډي ډیاګرام یا سکیمیټیک ډیاګرام رسم کړو. سکیمیټیک ډیاګرام یې داسې دی، بیټرۍ معمولا دا رقم په دې خطو په دې قطبو سره ښودل کېږي، او د ساده خط چې دی دا وایر یا لین یا هادیه دی، او منکسره خط موږ او تاسو په مقاومت سره ښیو. خو جریان روان دی د مثبت څخه منفي خواته. دا کوچنی قطب چې دی دا معمولا منفي په بیټرۍ کې، او دا غټ قطب مثبت دی. خو جریان روان دی. دلته دغه منکسره خط یا د مقاومت څخه عبور کوي چې 1.5 اوم دی. اوس نو خو 6 راواخ په 1.5 اوم به تقسیم څو کېږي؟ 0.04 A یا هم 40 ملي امپیره کېږي. نو جریان په دې ځای کې په دې فلش لایټ کې څو شو؟ 40 ملي امپیره شو.